ګرانو ملګرو د قربانۍ پر ورځ به تاسو ډېر خلک داسې لیدلي وي چې لکه زما به په هېڅ کې هم نه خو ځان به هر څه کې وړاندې کړي هلک اختې وله داسې وتړه هلک اختر وله راکاږه لکۍ وله اخوا دېخوا که او بیا حالات سي بس دقسې یو څو ویډیوګانې مې تاسو لپاره راوړي دي وګورئ ستاسو به ډېرې خوښې شي ښه نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د قربانۍ د ځناورو مختلف کرتبونه او د خلکو سره جنګ جګړې ښایو خو زمونږ چینل لایو کول او چینل سبسکرایب کول دا درنه ګورې بیخي هیر نشي ښه تور غوی ته وګوره بابا واپسې نښتې ځان له په ځان هلکه د خدای مسلمانه دا خو زناورو د پهلوان شعر یې اورېږه سمه ګاڼې دته ته اوس وګوره ما تاسو ته نه وي چې دا بعضې پکې لکه زما ډېر معقولي کاکا خیال کوه مکوه که نه ګزاره کوې یارو مې دې دونه تیزۍ ته څه ضرورت دی زه دا لا بیا لا هلکه او تا که څه چینجېرې چې ته اوښ له لاس وروړې خو پرېږدې را که نه ډېر مضبوط غوی دی ګورو بچې دی او ته نه د خدونه ظالم جمپ او کې کولګه ته وایي کې نه کراټې کوي بله دا یو غټه خبره چې څلور پنځه کسه به قربانه کوي او شا تېر چاپېره به تماشۍ دونه ډېر ولاړي چې لږه مقویه یا دغه اوشي او روان شي نو هغه چې کوم قربانۍ کوي هغه خو بچي خو نور پکې ډېر دل کړي سپین غوی هم روان شو یو خو یې پلته ووو دلته خو هلکه بس سم ډېر نښتي دي ښه لکه چې څاروي یې قابو کړی دی ښه دا سړي ته نه رضویه بی دا کسان راته تکړه ښکاري ښه سپین غوی یې قابو کړی دی مکمل الله یلکه بالا بچه د اوښ دې طاقت تاسې وګوره یار که نه سړی د سره ونیو څنګه لکه د بالغ یې اوچت کړي یار اوه تاسو هسې لږ پام وکړئ که نه خدای څومره طاقت ورکړی دی دا خو بس خدای پاک انسان دپاره چې کوم دی مسا کړي دي یعنې دا ځناور قابو کول دا د انسان د وس کار نه دی یار ته اوس دوی ته وګوره که نظامونو Double kill! Triple kill!